سترګونه کوخ کې دا راواله دا ټول مور پلار ته دعا کوي زه نشم ما کې زه ناستم زړی ځانخانې سره هغه شکل د مکې مکرمې د جومات وخت ختم شوی دی یو خشته غوندې هلک ناست و تلاوت یې کوو د خاناشي نوجوان و داسې اتلسو شلو دویشتو کالو به ډېر خوبصورت عالم نو ما نه خلکو د مسلو تپوسونه کول یو بل چا به یې دعا وکړې نو ما به په جمع دعا مو کړه بیت الله مبارک غالب قرآن شریف بند کړ نو ما ته رانږدې شو عربي والا ورکړه ښکلې عربي ورکړه نو ما ته وي د کوم ځای عربی کې ویل زه خو د پاکستان یم وایي دونو ما ته پته ولګېده څه کار کوې ما زه خو دغسې دیني مدرسه کې دوه درې ټکي طالبانو ته ښیم وی دې خلکو تا نه تپوسونه کول مې او دا زموږ د کلي علاقې خلک دي ما پېژنې مسلو تپوسونه یې کول تا ورته دعاګانې وکړې مې بس ځان ته هم کوم او دوی ته هم کوم بیت الله شریف ته زما به څه قبلېږي خو دوی یې ما ته کوي زه دوی ته کوم په شریکه کوو نو خدای خو به د چا دعا به ولګوي که نه مې بچي ته د کوم ځای وي زه د انګلینډ یم زه د انګلینډ یم اصل بچې مې عربي داسې زده کړې ده ویل ما ته خدای ایمان را نصیب کړی تبلیغ والا ملګري راغلي دعوت و تبلیغ والا او بس هغوی راته دعوت راکړه د ایمان او زما زړه کې خدای ایمان واچوي د خدای مسلمان کړي ښه دا ټکې واورئ نو زه مسلمان شوم او بیا مې هلته په دیني مدرسه کې ما انګلینډ کې وی ډېرې مدرسې دي هلته مې دیني مدرسه کې داخله واخیسته او سبق زده کوم نو عربي مې هغې کې زده کړ نو د هلک د دې سترګو نه اوښکې راوالې شي هغه چې اوس ما په دې اړه پروت دی ما ته وایي چې زما مور او پلار کافران مړه شوي دي په کفر تللي نه پلار مې کافر مړ دی او مور مې مسلمانه ده غالبا خو بل خاوند یې کړی که داسې خبره یې کولی ځکه ډېره موده وشوه ما نو اوس خبره یې راغله وایي چې تا اوس دا دعا کوله چې یا اللهم اغفر لنا ولوالدینا مونږ وبخې زمونږ مور پلار وبخې نو یې ما له دې تلاوت ته ناست وم او زما سترګو نه اوښ کې دا راواله چې دا ټول مور پلار ته دعا کوي زه نشم زه ما وبخې خدایه مسلمانان ټول یادوم خو مور پلار ټکي له جرو رسم بس فل سټاپ دغه دی نه زه مخکې نشم دی ولې کافر مړ دی الله قرآن کې وایي کافر له وبخنه نه غواړه ډېر ورسوله خدای به مونږ احسان کړی او ځان لم دعا کوو پلار لم مسلمان مړ مور لم که مسلمان هم مړه ده دا د خدای څو ځل بې فضل دی